دا په ننګرهار کې یوازینۍ دولتي مطبعه ده چې څه د پاسه یوه پیړۍ مخکې پر کار پیل کړی او تر اوسه دغه مطبعه کې د دولتي ادارو کتابونه، مجلې او نور اړین اسناد چاپوي. د دې مطبعې امیر وايي له پخوا یې اوس کارونه ډېر او ځینې د چاپ ماشینونه چې له کاره لوېدلي وو له سره ترمیم کړي او یو شمېر نور یې نوي اخیستي دي. الحمدلله پخوا پرتله کارونه ډېر ښه شوي دي. ماشینونه ما یو 3-4 دانې نوي کړي او یو څه چې خراب وو په هغه هم کار وکړو، مرمت هم کړو او ماشینونه برابر دي، ماشینونه مشکل نشته او کارونه څونه دولتي ادارات دي غون کارونه هم دلته راوړي، کارونه مشکل نشته. د ولایت په همکارۍ همداسې غون ادارات همکاري کوي موږ سره او دولتي کارونه غون هم دلته راځي. الحمدلله هغه که مهرونه دي او که د چاپ ذریعه ده. د ننګرهار دولتي مطبعې مسلکي مدیر وایي نږدې 4 لسیزې کېږي چې په دې مطبعه کې دنده کوي. وایي له خپل کاره خوشحاله دی او د چاپ په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی. او دلته موږ ته چې کوم کارونه راځي دولتي هم راځي، غیر دولتي هم راځي. موږ شخصي کارونه هم کوو، دولتي کارونه هم کوو، رنګه کارونه هم کوو، ساده کارونه هم کوو. د دولت د زون په سطحه چې کوم کارونه دي هغه ټول دلته موږ ته راځي او موږ هغه اجرا کوو. خصوصا موږ د خپل کار نه په تمام معنا سره راځي. د ننګرهار دولتي مطبعې امیر وایي هڅه یې پیل کړې چې د هغو کتابونو د چاپ لپاره هم ماشینونه واخلي چې اوس هم په نورو هیوادونو کې چاپ کیږي. انشاءالله دا پلانونه هم شته خو د مشورانو سره په مشوره اراده کړې ده چې زو یو نوي ماشین آلات اخلو. یو دا د فلیکس ماشین موږ سره فلحال نشته، د دې اراده هم ده دا اخلو. همداسې یو نیم کمی ده د غټ ماشینانه. دلته عموما په غون ننګرهار کې یعنی کابل په سطح هم دلته دا غټ کارونه کوم غټ کتابونه دي هغه اوس هم لاهور او پاکستان ته ځي. باید د لپاره عموما موږ کار وکړو، کوشش هم روان کړی د مشرانو په همکارۍ او هغو وعده کړې ده چې انشاءالله دا به برابر. د ننګرهار په دې دولتي مطبعه کې 11 تنه په بېلابېلو برخو کې پر دندو بوخت دي چې ځینې نوي او یو شمېر زاړه عمر خوړلي کارګر دي چې کلونه یې په دغه مطبعه کې په دولتي چوکاټ کې کار کړی دی.